د سلام په وړاندې کولو سره پام وکړئ د نن کرکټ لنډ تازه او مهمو خبرونو ته. قدرمنو مینوالو، نن مو د کرکټ په مکمل نړۍ راڅرخو. هیله دا ویډیو را سره تر پایه وګورئ. IPL د IPL 2020 کال سیالیو لپاره نن د هند په کلکته کې بولی ترسره شوه، چې هرې لوبډلې پکې له ځان سره د ساتل شویو لوبغاړو پرته نور لوبغاړي هم واخیستل. یو شمېر لوبډلو نوي لوبغاړي له خپلو لوبډلو سره یو ځای کړل، او یو شمېر لوبډلو بیا هماغه لوبغاړي بیرته په IPL بولۍ کې واخیستل چې له ځان سره یې نه ساتلي. سږکال تر ټولو ګران لوبغاړي پاټ کومینز د کلکته نایټرز لوبډلې واخیسته، چې هغه په 15.5 کروړه چې 155 میلیونه هندي کلدارې کیږي یا د لوبډلې په خپله لوبډله کې شامل کړ. افغان لوبغاړي نن د افغان لوبغاړو له ډلې دوه ورو چینامین توپ اچوونکي ظاهر خان او نور احمد د هندوستان IPL بولۍ ته وړاندې شول، خو له بده بخته چې هیڅ یوې لوبډلې کومه دلچسپي ونه ښوده چې دې کې کوم اتل واخلي. د یادونې وړ د پاتې اتلان به راتلونکي کې بولۍ ته وړاندې شي، وبګورو چې کوم اتل ترې اخیستل کیږي. خو محمد نبی، راشد خان او مجيب الرحمن له وړاندې خپلو لوبډلو له ځان سره ساتلي دي. سریلانکا او پاکستان د سریلانکا او پاکستان لوبډلو ترمنځ د 2 ټیسټ سیالیو دویمه ټیسټ سیالۍ د پاکستان په کراچۍ ښار کې روانه ده، چې سریلانکا د پاکستان پر وړاندې ښه توپ اچونه ترسره او ټوله پاکستاني لوبډله په 190 منډو وسوځوله. د یادولو ده چې په پاکستان کې 1 لسیزه وروسته ټیسټ لوبې ترسره کیږي، چې تر دې مخکې د سریلانکا او پاکستان لومړۍ ټیسټ لوبه د پاکستان په پینډۍ ښار کې ترسره شوه، خو دغه لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. دغه لوبه د باران له امله 4 ورځې ترسره نه شوه او دواړو لوبډلو یوه پاڼۍ توپوهنه هم پوره نه کړه. پاکستاني لوبغاړی او میچ فکسینګ د پاکستان یو پخواني کرکټ لوبغاړي د قطر له سوریزه لیګ کې د شکمنو کړنو له امله تر څار لاندې د پوښتنې ترې روانې دي. د رسنیو د راپورونو په وینا د پاکستان کرکټ بورډ مخکې هم دا خبره تایید کړې وه چې د قطر په لسوریزه لیګ کې له یو پاکستاني کرکټر سره ځینو کسانو د فساد یا لوبې فکس کولو په اړه اړیکې نیولې وي، چې هغه بیا د پاکستان کرکټ بورډ ته حوال ورکړی و. د پاکستان کرکټ بورډ که څه هم د دغه لوبغاړي نوم په ډاګه نه کړ، خو ویل کیږي چې د یو پخواني چټک توپ اچوونکي تر څار لاندې دی او د کرکټ نړیواله شورا ترې پوښتنې کوي. اصغر ګلبدین د افغانستان ملي لوبډلې پخواني لوبډلمشر ګلبدین نایب په خپلو تیرو خبرو پښیماني ښکاره کړې ده او وایي چې اصغر افغان یو ورور او مشر دی. هغه د یو مشر ترڅنګ یو ښه لوبډلمشر هم دی. د لوبغاړو ترمنځ وروستی ناندرۍ بالاخره هم د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرهان یوسفزي په هڅو پای ته ورسېدي او د لوبغاړو ترمنځ راغلې غلط فهمۍ ختمې شوې، چې اصغر افغان او ګلبدین نایب یو بل ته غېږ ورکړه او ژمنه یې وکړه چې دواړه به د افغانستان لپاره لوبیږي او دې هېواد ته به ویاړونه راوړي. قیس احمد د افغانستان مخکښ ورو توپ اچوونکی قیس احمد وایي چې په بیګ باش لیګ کې د خپلې لومړۍ لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. 19 کلن قیس احمد په بیګ باش تجارتي لیګ کې د هوبارت هوریکنز لوبډلې لپاره لوبیږي. هغه په خپل تازه پوسټ کې د بیګ باش سیالیو په اړه لیکلي دي چې تل خوشحاله وي چې د هوبارت هوریکنز لوبډلې کالي په بیګ باش سیالیو کې په تن کړي. هغه لیګي چې دوی د خپلې لومړۍ لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. هغه همداراز له خپلو مینوالو غوښتنه کړې ده چې نوموړی دې په خپلو دعاو کې یاد کړي. هغه وایي چې خپله ټوله هڅه به کوي چې په میدان کې ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړي. قدرمنو مینوالو، دا او د نن ورځې د کرکټ لنډ او تازه خبرونه که چیرته مو خوښ شوي وي لایک یې کړئ.